حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرمائی وقال لی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یا مجاہد اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء واذا امسیت فلا تحدث نفسك بالصباح چې کله سحر کړي نو ستا زړه کې دی د ماښام خیال را نشي او چې ماښام کړي نو زړه کې دی د سحر خیال مه راوله د مرګ نه مخکې د خپل ژوند نه فایده اوچته که او د بیمارۍ نه مخکې د خپل صحت نه فایده اوچته کړه او بیا یې ورته وفرمایل فانک لا تدري ما اسمک غدا څه معلومه ده سبا ته د کوم نوم سره ته بللی کېږي چې مړ به یې که ژوندی به یې دغه شانې وقال بعض الحکماء بعضو حکماو نه دا خبره نقل شوې ده اذا اصبح الرجل ينبغي ان ينوي 4 اشیاء چې کله سړی سحر کی نو هغې دپاره لابودي دا مناسب ورله دا ده لازم پرې دا ده چې هغه د 4 اشیاو نیت وکړي اول اداء ما فرض الله تعالی علیه یو ادا کول د هغه څه چې رب کریم په دې باندې فرض کړي دي چې کوم څه رب کریم په دې انسان باندې فرض کړي او هغه ادا کړي نو دا پرې واجب ده او لازم ده والثاني اجتناب ما نهى الله عنه د کم سنا چې باری تعالی د انسان منع کړی وي نو باید چې دغه انسان دغه شي نه منع شي والثالث دریم انصاف من کان بینهم و بینه معامله دریم معاملی والاو سره انصاف کول والرابع سلورم اصلاح ما بینه و بین خصمائه فاذا اصبح على هذه النیات ارجو ان يكون من الصالحین المفلحین سلورم دا چې چا سره جګړه وي هغوی سره صلح کول کله چې د څلورو نیتونو باندې سحر کړي نو امید دی چې صالحانو کې بشمار کړی شي او رب کریم به کامیاب کی رب کریم صالحانو ډله کې راپاڅي د دې وجې نه حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه فرمایي چې هر سحر کوونکي باندې د 4 څیزونو شکر ادا کول واجب دی لومبی خودی د شکر پتاور دا اوائی الحمدللہ الذی نور قلبی بنور الهدى وجعلنی من المؤمنین ټول تعریفونه هغه ذات د فار دی چا چې زما زړه د هدایت په نور سر روښانه او منور وګرځاو او زه د مؤمنانو نه وګرځولم او ګمراه نه کړم دویم شکر د داسې وکړي الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ټول تعریفونه هغه ذات د فار دی چې زه د حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی جوړ کړم دریم شکر دی دا وباسی الحمدللہ الذی لم یجعل رزقی بید غیره هغه ذات د فارات ټول تعریفونه دي چا چې زما رزق د بل چا په قبضه کې ورنک او سلورم شکر د داسې وکړي الحمدللہ الذی ستر علی عیوبی ټول تعریفونه هغه ذات د فار دي چا چې زما د عیبونو فرد پوشي وکړه زما عیبونه پټ کړه دام د رب کریم یو انسان باندې نعمت وي نو باید چې د دې هغه شکر ادا کی چې رب کریم ټول تعریفونه تعالی ردی چې زما عیبونه تاسو پټ کړل د عامر بن قیس رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو چې ستا د سحر څه حال دی
نو وی فرمایل چې ما دې حال کې سحر کړی دی چې په خپل ځان می د ګناهونو بوج بار کړی دی او د الله تعالی په نعمتونو کې پټ شوی یم هیڅ پته نشتا چې زما عبادتونه زما د ګناهونو کفاره جوړیږي یا د الله تعالی د نعمتونو په شکرانه کې شمارل کیږي حضرت عیسی علیه السلام نه چاته پوس وکړو چې روح الله ستاسو سحر څنګه وي نو رشاد او فرمایلو د سحر می دا حال دی چې د کوم سیز می امید ساتلې ده د هغه مالک نه یما چې د کوم راته خطر ده د هغه د رکولو طاقت می نشتا د خپل عملونو په حال کې تړلې شویم خیر او خیرغړه ټول په ټول زما د غیر یعنی د الله تعالی په قبضه کې دي او زمانه به زیات څوک محتاج نه وي دا د حضرت عیسی علیه السلام مبارک وینا هر ورځ باندې ابن آدم باندې د الله تعالی له جانب لسزونه لازمیږي اول دا چې د پاسېدو په وخت د الله پاک ذکر وکړي د الله پاک ارشاد دی ربی کریم فرمایي وسبح بحمد ربک حين تقوم یعنی د پاسېدو په وخت د خپل رب تسبیح او حمد کوا بل زی ربی کریم فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة واصیلا اے ایمان والاو تاسو الله تعالی خپ کثرت سره یادوي سحر او ماقام داغه تسبیح وایي دیم سیز د بدن پرده پټول الله تعالی ارشاد فرمای ربی کریم یا ابن آدم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد اے د آدم اولاد علیه السلام تاسو د جمعه د هر حاضری په وخت خپل جامع اغوندئ او د خایز کم درجه چې کم دانو هغه عورت پټولی دریم سیز خپل وخت باندې په خشان سره او دس کول الله تعالی فرمای یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق اے ایمان والاو چې کله تاسو پاسې مانځلا نو اوځي خپل مخونه او لاسونه تر څنګهولو پورې او مسو کې په خپل سانونو باندې او په خېتر ګټو پوری وینځي سلورمه خبره خپل وخت باندې مون په خشان سره ادا کول رب کریم فرمایي ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا یقینا مون مسلمانانو باندې فرض دی او وخت سره محدود دی یعنی خاص وختونه مقرر کړی شوی دي پنځم دا چې د رزق په وعده کې الله تعالی باندې بروسه ساتل الله تعالی فرمایي وما من دابة في الارض الا عن الله رزقها او حصہ لرون کې زمکه باندې ګرځیدون کې داسې نشتا چې دا غیر روزي د الله تعالی په ذمہ نه وي رب کریم چې څومره مخلوقات پیدا کړی دي او بیا حیوانات پیدا کړی دي رب کریم دغه حیوانات رزق ذمہواری په خپل ذات باندې اغسته پغم سجدا چې د الله تعالی په ورکړه باندې قناعت وکړي او هغه باندې راضي اوسي رب کریم فرمایي نحن قسمنا بينهم ومعيشتهم في الحياة الدنيا دنیاوی ژوند کې د دیو روزي مون تقسیم کړي دا وم دا چې الله تعالی باندې توکل وکړي الله پاک فرمایي وتوکل على الحي الذي لا يموت وعلى الله فتوکلوا ان كنتم مؤمنين اتم دا الله تعالی په فیصله او حکم باندې صبر کول رب کریم چې کومه فیصله کړي دا حکم کړي دا پاغي باندې صبر وکړي دا په انسان باندې لازم واصبر لحکم ربک رب کریم فرمایي سورۃ تور کې واصبر لحکم ربک د خپل رب تجویز باندې صبر وکړه بل ذکر رب کریم فرمایي یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا اے ایمان والو په خپل صبر وکړئ او مقابل کې صبر وکړئ نه هم دا د الله تعالی په نعمتونو باندې شکر ادا کول رب کریم حکم دی واشکروا نعمت الله ان کنتم اياه تعبدون او د الله تعالی د نعمت شکر وکړئ کچیر تاسو د عبادت کوئ
اولنې نعمت رب کریم انسان ته ورکړی نو هغه بدن دی او د ټولو نه لوی نعمت د دین اسلام نعمت دی اگر چې د نعمتونو بے حد و بے شماره دي لکه رب کریم فرمایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها او کو چیرې تاسو د الله تعالی نعمتونه شمارل شروع کړئ نو شمار به نه کړئ شي لسم سیز حلال روزی ده الله تعالی فرمان دی رب کریم فرمایي کلوا من طیبات ما رزقناکم مون چې پاک څیزونه کوم تاسو درکړي دي هغه خورئ د دې نه مراد حلال رزق دی یعنی حلال رزق خورئ نو دا اشیاء په انسانانو باندې لازم دي چې دا به کوي د بعضو حکماونو دا وینا نقل شوې ده چې هر سهار کوونکي د دوه خبرې لازم دي یو امن او بل ویره امن خدا دی چې الله تعالی د دې رزق کومه ذمہ داری قبول کړې ده پاغي دی ورته اطمینان وي او د الله پاک د حکمونو معامله کې دی خوف او ویره ساتي د پاره د دی چې هغه په خشان سره ادا کړي شي او دا کارونه وکړي نو الله تعالی هغه ته دوه سيزونه نصیب کړي په خپل ورکړه باندې هغه نه قناعت ورکړي هغه ته قناعت ورکړي او د خدای پاک په اطاعت کې ورته خوان محسوس شي کوم انسان چې دا کار کوي رب کریم به ورته په عبادت کې خوان پیدا کړي رب خوشاله منور وي په فرح او په سرور